ممنون مقصودی یا د کونډې زوی. مالګه مو درو وکنه سبا لهر کابل لزم حال به سره زور غواړي راوړم. له تنکي زلمیتوب تر 53 کلنۍ د افغان سینما د پرمختګ هیلو پسې روان. کابل لسیزو سړو تودو بدل کړی، خو له دې ښار سره د ممنون مقصودي هغه لیونۍ مینه چې د کونډې زوی په سیریال کې د شادګل په نوم د یو ځوان په رول کې څرګنده کړې بدله شوې نه ده. نوموړی له دې ښار سره خپله د لسیزو مینه اوس د پاخه عمر لرونکي افغان سینمایي ستوري په نامه پالي. دا ما دپاره هغه غېږ ده چې د مور د غېږې نه م توده ده. زه بنا پر ځینې معاذیرو مجبور شوی یم چې وطن پرېږدم، خو په سرعت سره بیرته راغلی یم. حتی د هنري کارونو دپاره که لندن و که جرمني و که ترکیه و که ایران و که تاجکستان و چې زه تللی یم په سرعت هغه کار من کړی دی او نور بیرته زر راغلی یم. د کابل یوې ډېرې پخوانۍ سیمې شور بازار د عاشقانو او عارفانو سیمې ته د یوې صحنې ثبتولو ته راغلی. هغه کیسې په تصویر کې راوړي چې ډېرو خلکو هېرې کړي دي. دا ما دپاره ډېر اهمیت لري چې زما د هېواد شاعران زما وطنوال وشي. دې ته پکار دي چې همداسې چې مینیاتوري پیولرګي یا اوسپنه یا مس اطلاع باندې دا قیمت زیاتوي. زه غواړم د خپلو معززو شاعرانو شعرونه چې کوم قیمت پکې پروت دی دا خپلو خلکو ته وښیم. دا نه یوازې په افغان سینما بلکې رسنیو د عامه پوهاوي ډېری پروګرامونو او له تېرو 10 کلونو راهیسې بې له معاش اخیستلو په کابل پوهنتون کې استادي کوي. مقصودي که څه هم د افغانستان د سینما پرمختګ ورو بولي، خو لا هم ناهیلی نه دی او په دې باور لري چې یوه ورځ به افغان سینما په لویه بریا او خودکفایۍ کې وګوري. دا به ډیره مبالغه نه وي چې وایم په لنډ وخت کې انشاءالله زموږ زلمیان چې هر کال فارغېږي یقین لرم چې په دو کې ستوري دي. هغه سټار ډست چې دوی واړه نه دي، دوی زموږ نه لرې دي، راځئ چې ورنږدې شو. امکان لري چې د هغو رڼا د لمر نه هم ډیره زیاته وي. که څه هم ښاغلی مقصودي په یوازیني افغاني سیریال خط سوم کې چې له طلوع تلویزیون خپرېږي حضور لري، خو اندېښنه یې دا ده چې ولې افغان رسنۍ تر ډیره د خپلو لیدونکو لپاره بهرني سیریالونه خپروي.